ایران او د اسلامي امارت چارواکو د اسماعیل هنیه د غچ اخیستلو اعلان وکړ. نن د حماس مجاهدینو لوی مشر اسماعیل هنیه په ایران کې په شهادت ورسید چې اسلامي امارت پرې خواشیني څرګنده کړې او د هغه د غچ اخیستو اعلان یې کړی. دا چې اسماعیل هنیه څنګه چا او ولې په شهادت ورساوه، د هغه د شهادت په اړه ایراني چارواکو څه ویلي او د اسلامي امارت چارواکي څنګه د شهید اسماعیل هنیه غچ اخلي، بشپړ حال را سره هم د غروانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د ایران مشرانو ژمنه وکړه چې د اسماعیل هنیه غچ به واخلي. د ایران مشرانو ژمنه وکړه چې د اسماعیل هنیه غچ به واخلي. د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنه‌ای، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او سپاسداران په جلا جلا اعلامیو کې وویل چې د ایران په خاوره کې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیه قتل به بې ځوابه پرې نږدي. خامنه‌ای ویلي جنایتکار او تروریست صهیونیستي رژیم په دې کار ځان ته د سختې سزا زمینه برابره کړه او د هغه د وینې بدل چې د ایران د اسلامي جمهوریت په خاوره کې شهید کړل سوی خپله دنده ګڼو. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې ایران به د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا، عزت، حیثیت، افتخار او شرف دفاع وکړي او نیوکګر تروریستان به له خپل خواره عمله پښیمانه کړي. د ایران سپاسداران هم په یوه اعلامیه کې ویلي بې له کومه شکه د صهیونیستي رژیم جنایت به د مقاومت د پیاوړي او سترې جبهې په تېره بیا د اسلامي ایران له دردناک ځواب سره مخامخ سي او د فلسطیني ملت د حقونو او ارمانونو په دفاع کې د شهید القدس ډاکټر اسماعیل هنیه د جهاد او مبارزو برکتونه به ورسره ملګري وي. ایران د اسماعیل هنیه د وژل کېدو په خاطر 3 ورځې ویر اعلان کړی او ویلي دي چې د نوموړي د جنازې مراسم به سبا په تهران کې ادا سي، خو ټاکل سوې ده چې د نوموړي جنازه به په قطر کې خاورو ته وسپارل سي. د ایران سپاسداران ویلي چې اسماعیل هنیه چې د ایران د نوي ولسمشر د لوړي په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته تللی و، د شپې په 2 بجې له هوا څخه په ویشتل سوي ګولۍ یا وسلې وژل سوی دی. مخکې ګمان کېده چې د نوموړي پر استوګنځي به وسلوال برید سوی وي. سپاسداران وایي چې اسماعیل هنیه د تهران په شمال کې په یو ځانګړي استوګنځي کې اوسېده. همدارنګه د افغانستان اسلامي امارت حکومت د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وژنه غندلې او د هغه قتل یې د اسلامي امت او جهادي کاروان لپاره یوه ستره ضایعه بللې ده. د اسلامي امارت حکومت په دې اړه نن چهارشنبې په خپله اعلامیه کې د فلسطین او حماس دفاع خپله اسلامي او بشري دنده بللې ده. په اعلامیه کې راغلي چې اسماعیل هنیه یو هوښیار او با استعداده فلسطیني مسلمان و چې په خپلې بریالۍ مبارزې او جهاد کې سترې قربانۍ ورکړي او دا دی په همدې لاره کې خپل نظر پوره کړ. د اسلامي امارت حکومت ژمنه کړې چې د اسماعیل هنیه غچ به حتما اخلي. د اسلامي امارت حکومت د حماس د مشر پر وژل کېدو د فلسطین له ولس سره خواشیني څرګنده کړې او د فلسطین او حماس دفاع یې خپله اسلامي او بشري دنده بللې ده. اسلامي امارت له مسلمانو او عربي هیوادونو غوښتي د اسرائیل د بریدونو د مخنیوي لپاره خپله پوره هڅه وکړي. دوی خبرداری ورکړی چې د اسرائیلو جنایتونو دوام به سیمه کې د لا زیاتې بې ثباتۍ لامل سي. د هر ډول پایلو مسؤلیت به د اسرائیلو او ملاتړو پر غاړه وي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبې لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.